نن په شب قدر کې د یو خونړی پیښې تر مخه د شب قدر د یو پرایویټ کالج پرنسپل قاری سریر احمد په کالج کې خپل طالب علم په ګولو اوويشتو او قتل یې کړو. قاری سریر احمد په شدید زخمی حالت کې الارچ هسپتال ته منتقل کړي شو، خو په هسپتال کې یې ساه ورکړه. قاتل په موقع باندې د سکول انتظامیه او د اف سی اهلکارو گرفتار کړو او وروسته یې پولیس ته حواله کړو. په دې موقع قاتل چې د مټي مغولخیل استوګندې د گرفتارۍ په وخت د حادثې په کې د اف سی او پولیس چارواکو ته په خپل خبرو کې د خپل جرم اعتراف وکړو. بار راته خولي دي قتل کم یې ګر الله مبارک د چا ملامت کر ملامتانه مړ مې کې او سید شپږ وړه د پاکستان یو کړل او بار خو ته یو ډزم نه کړای نه بل څه خو سنشت بل مرګ نه بخپل مې کړی یو قبول کوم نه یې کارډ امرا کا دار یو شیر ولی راشه پولیس ولا څه شو راشه دا اوچت کړه. د پرنسپل د مرګ په اوریدو د کالج طالب علمان د شب قدر د تانې مخې ته شدیده ناربازي وکړه. د احتجاج لکبله د شب قدر بټګرام روډ د 100 غنټو لپاره مکمل بندو او د ترانسپورت تګ راتګ په ممکن نه وو. بل طرف ته د مقتول د کلی خلکو او وارثانو په شب قدر ختم نبوت چوک کې هم یو مظاهره وکړه او روډ په مکمله توګه بند کړو. مظاهرینو د شب قدر انتظامیه او د حکومت خلاف شدیده ناربازي وکړه. د واقعې د اطلاع ملاوېدو سره په سمدستي توګه ډي پی او 400 ظهور خان افریدی صاحب د ډي اس پی انویسټیګیشن سره د شب قدر دوره وکړه. وروسته په شب قدر تانه کې په یو پریس کانفرنس کې ډي پی او 400 ظهور خان افریدی په خپل خبرو کې وویل چې ملزم د علای قتل سره د پولیس په تحویل کې دی. تحقیقاتي ټیم تشکیل کړي شوی دی او ډیر زر به مونږه د دې معاملې جوړتیا ته ورسو او د علاقې خلکو ته خواست وکړو چې تاسو مطمئن اوسئ مقتول سره او د مقتول وارثانو سره به پورا انصاف کیږي. 15 بجې ټایم کې د سیکنډ ایئر سټوډنټ په فهیم هغه په خپل پرنسپل باندې سریر د اسلامي کالج پرنسپل او اسلامي پبلک کالج یو پرایویټ اورګنایزیشن دی هغه باندې د 30 بور پسټل سره شپږ فایر کړي هغه شدید زخمی شو. بیا موږ شبقدر هاسپټل ته ریفر کړو هغه نه پس الارچ ته ریفر شو حالت جانبر نشو او شهید شو. په دې وقوع کې چې کوم مین سسپیکټ دی د سیکنډ ایئر سټوډنټ دا په موقع باندې د اف سی ځوانانو او پولیس گرفتار کړي دي او په دې کې ان شاء الله العزیز موږ یو سپیشل انویسټیګیشن ټیم هم جوړ کړی دی او په هر پهلو باندې به د دې تفتیش کیږي. وروسته د پرنسپل قاری سریر احمد جنازه په خپل ابایی کلی اټکی شب قدر کې ادا کړې شو چې پکې د جون د مختلفو سانګو په زرګونو خلکو شرکت وکړو. په جنازه کې په دې پیښه ار سړی غمجنو. مقتول سریر احمد د پیښور یونیورسيټي نه په اسلامیات پښتو او عربی کې د ماستر ډیګری ترلاسه کړې وي. د دوی کورنۍ انتهایی مذهبي کورنۍ ده. مقتول کو یو خو حافظ قرآن نو بل خو د ختم نبوت اټکی یونټ ممبر هم وو. دغه سي مقتول به د کالج د ډیوټي نه پس د خپل محلې په جمعات کې د کلی ماشومانو ته د قرآن پاک درس ورکولو. د دین علاوه غریبو او نادارو ماشومانو ته به مفت ټیوشن هم کولو. حیات اقبال حیات دلبر نیوز شب قدر.